28 جنوري د شهید ارواښاد ډي آی جي ملک سعد خان د شهادت ورځ. شهید ډي آی جي ملک سعد خان د محمد اشرف خان په کور کې په ابټ کې په 19 مئی کال 1959 کې زیږېدلی و. وړومبۍ زده کړې د سینټ میریز های سکول پیښور، سینټ جوزف کالج کوهاټ او کیډټ کالج کوهاټ نه وکړې. 12م جماعت یې په سینټس کې د پی ای اف کالج پیښور نه وکړو. په کال 1980 کې د انجینرینګ ډګري د انجینرینګ پوهنتون پیښور نه ترلاسه کړه او بیا یې په همدغه پوهنتون کې د لیکچرر په توګه دنده پیل کړه. له هغې وروسته یې په انټرهوم کمپنۍ کې ملازمت اختیار کړ. څه موده یې په سی ان ډبلیو کې کار وکړ او بیا له هغې وروسته په سیول سروس باندې پولیس ته راغی او د ای اس پي په توګه یې نوی ژوند پیل کړ. راتلو سره په لاهور کې ای اس پي ډیفنس منتخب شو. له هغې وروسته د ای اس پي واکنټ، ایس پي راولپنډي، ایس پي فرنټیر کنسټیبلري، ایس پي بونیر، ایس پي دیر او ایس پي سوات په څوکو پاتې شو. له هغې وروسته په پیښور کې ایس پي ټریفیک منتخب شو چې ډیر لوی شهرت یې ترلاسه کړ. د یو انجینر په حیثیت هم د هغه صلاحیتونه د ستاینې وړ وو، د کومو په بنیاد چې هغه اول ایډمنسټریټر میونسپل کارپوریشن پیښور او بیا د پیښور ډیولپمنٹ اتھارټي ډایرکټر وټاکلی شو. شهید ملک سعد خان په ټوله پښتونخوا کې د ایماندارۍ د ولس سره په ولسي او ساده جامو کې د وس نه په زیات خدمت کولو باندې ډیر مشهور شو. چې چېرته به ملک سعد خان و هلته به جرمونه د نشت برابر کېدل. په کال 2000 کې ډي آی جي خیبر پښتونخوا په پیښور کې وټاکل شو. په همدغه کال کې په خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ تود باد رالوتی و. ملک سعد خان د څوکۍ سمبالولو سره سم د ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړل. همدغه سپېره کال و چې د محرم الحرام لاریونونو ته یې سیکیورټي ورکړه او پاملرنې ته یې پخپله راووتو. چې امام بارګاه ته د تللو پر مهال په ډکي دالګیره کې د ځانمرګي بریدګر سره مخ شو. ډي اس پي سرکل جندول احسان الله خان د هغه په اړه وایي: سعد شهید صاحب زموږ یو قابل ترین، یو بهترین، یو چمکتا هوا افسر تیر شوی دی. هغه بالخصوص په دې ضلع سوات کې په ضلع دیر کې په دې کې ایز ای ډي پي او پاتې شوی دی او ډیر زیات ګران قدر خدمات دي. لوړ دیر کې هغه دا خدمات دي چې کم از کم د کلاشنکوف کلچر چې دی هغه تقریبا ختم کړی دی. په پیښور کې د هغه په نوم ملک سعد شهید پولیس لاین، ملک سعد شهید میټرو سټاپ پیردوس پیښور، ملک سعد شهید پارک کوهاټ، ملک سعد میموریل ټرست هسپتال مایار جندول او ځینې نور ځایونه د هغه سره د ولس او حکومت لخوا د عقیدت پیرزونې دي. ایډیشنلی سیچوتانه سمرباغ بادرزیب خان د دغه پیښې په اړه وایي: په دې موقع باندې زه په هغه وخت کې په سپیشل کې زما ډیوټي وه، زه په ګورنر هاوس کې وم، نو په دې موقع باندې زه موجود وم. مونږ د عبدالله خان زمونږ د سپیشل برانچ اس اس پي سیکیورټي د هغه سره مونږ راغلي وو په ډیوټۍ کې. د هغه محرم وه او دا جلوسونه وو د دې شیعګانو د جلوسونه هغې چیکین کو چې یاره امام باړې څنګه دي او د دې سیکیورټي څنګه د ننګونه هم ډېر نه پرې راغلې وه. نو عبدالله خان صاحب ورسره بریفینګ ورکړو، څه کیمرې مېمرې موږ لګولې، تاسو لاړ شئ د ادارې په خوا چې هلته کوم ځای کې دا دماکه شوی وه، کوم دا واقعیت شوي وو، د هغې په شا باندې موږ کیمرې لګولې چې موږ هلته څنګه لاړو. نو چې زموږ هلته څنګه ورسېدو ادارې ته، نو په دې کې دا بلاسټینګ وشو. بیا چې موږ د هغې دغه وکړو نو دغه ملک سعد صاحب پکې هم شهید شوی و. په هغې کې تقریبا 50-60 ناظمین او پولیس ټول د شهدا پکې تقریبا دغه شوي وو. انګونه راغلي ریکروټ چې کوم هغه پکې هم شهید شوي چې په هغې کې یو تعلق چې کوم دی د دې تالس سره و، د ډیرۍ سره، او د باچا خان نسبي چې اوس دی د هغه لکه وراره و، هغه پکې هم شهید شوی و. همدغه و چې شهید ډي آی جي ملک سعد خان په 28 جنوري په خپل ابایي کلي کوهاټ کې د خپلې خوږې مور ښۍ اړخ ته خاورو ته وسپارلی شو. جانثار اخونخېل، یون ټي وي، پښتونخوا.